رسول الله صلی الله علیه وسلم میلمانه په صحابه تقسیم کړل. وی دا میلمانه به څوک بوزي؟ یو کس بوته کور ته، بل 2 بوتل، بل 3 بوتل، بل بوتل، بل بوتل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځان سره 100 میلمانه بوتل. یو میلمه غالبا ویت او کګنو مانو دی وقیر دی بخاری کی حدیث تا. ابوبکر صدیق رضی الله عنه میلمانه کور ته بوتل او په خپل الله رسول الله مبارک والا چې روټه مې او کور وی ته میلمه مولکا چې میلمه ته روټه کې خو دا میلمه وي د کور خاوند څه شو؟ اين صاحب البيت؟ د کور خاوند څه شو؟ هغه وی د کور خاوند خو نشته، خو رسول الله مبارک والا تللی روټه خورا وینا چې ترسو د کور خاوند نه خو روټه نه خورا. عبدالرحمن د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی، وی زه خو د پلار په خوی خبرم، وی مې چې ګوره کراغي غصه به تاسو روټه خورئ، تاسو څه کوئ پاغه را بشي کنه؟ وی قسم په خدای چې ترسو هغه نی راغلی نو زه نه خورم. یا خدای دا څنګه میلمه دی؟ قسم یې وخوړه. بس وی ډوډۍ پاتې شو. دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغ. وی زه خو پیم چې اوس به راته غوسه کېږي چې په میلمه روټۍ نه ده خو. وی زه خو یو ځای کې پټ شوم. وی چې راغی وی چې میلمنو نه فارغ شوی، مونږ وی نه میلمانه خو روټۍ نه خوري. ولې نه خوري؟ وی یاره ته نه وینې هغې وی چې هغه ني مونږ هم نه خورو. بس میلمنو تم زړه کې غوسه شو چې ګوره ډوډۍ خو چې یخه شي بیا ګرموله، خو د اوربشو روټۍ به وه او ترکاري چې یخه شي، خو د غربت زمانه دا تاسو څه کوئ؟ وی نه چې تا نه راغلی قسم یې خوړلی دی چې دوی ډوډۍ نه خوري میلمانه. یاره وی که ما مو خوړه زما دې قسم وي. دا جنجال جوړ شو. اوس به څه کوې ورسره چې قسم او ما ته یې واز که عبدالرحمنه ستا داسې ستا داسې ستا داسې ولې میلمنو ډوډۍ نه ده ورکړې؟ وی ما چې صاحب مونږ به ته پیش کړه خو هغوی نه خوړه. وی راوړی اوس په خپله هم قسم وخوړه چې نه خورم او میلمنو خو چې ته نه خوري مونږ نه خورو، زه چې دی وخوري میلمنو قسم خو برابر شي. وی دا راوړه یاره قسم کفاره به ورکو خو چې دا ډوډۍ اوس وخورو. وی دا مام چې غوسه وکړه او قسم مې وخوړه، وی دا هم د شیطان اثر و او تاسو هم دا. وی روټۍ راوړه چې وخورو. چې روټۍ شروع کړه بخاري کې راځي چې دوی به نوړی اوچتولې لاندې نه به زیاتې ده، چې نوړی به اوچتولې لاندې نه به زیاتې ده، نوړی اوچتۍ لاندې نه زیاتېږي. میلمانه ماړه شو، د کور خاوندان ماړه شو، روټۍ د هغې نه زیاته ده. حضرت ابوبکر بیبي ته وی خپل پلان کې خورې راشه وګوره د پلان کې قوم خور ډوډۍ خو نور وی قسم په خدای د هغې نه لس چنده زیاته ده. نو بیا ورسره څه چلو کو؟ نبی علیه السلام له مو لېږله او یو قوم سره دوستانه تعلقات و هغې له مغه روټۍ ولېږله. نو یو خو به دا مهرباني چې میلمه به دا نه وي چې کوربه نه راځي، وی ذاک من الشیطان لفظ پکې راغی نو زه نه خورم. چېرته یې کېښوده بس خوره او کوربه دې د میلمه مخکې غوسه نه کوي او که ویې کړه فورا کفاره به ورکوي د قسم، نو هغې ډوډۍ کې خدای برکت پیدا کړه. او کافر لم میلمستیا ورکولی شي. نو ابراهیم علیه السلام ولسخې راوړه بعجل او ما وایي چې میلمه دوست و ډېر. ګورې ابراهیم علیه السلام د میلمستیا خبره درته کوم. ده به بغیر د میلمه نه روټۍ نه خوړه. ابراهیم علیه السلام به بې د میلمه نه روټۍ نه خوړه. دومره میلمه دوست. په لاره به بار ته راووته، هلکه روټۍ دې خوړلې ده؟ نه راځه ما سره وخوره. بابا روټۍ دې خوړلې ده؟ نه راشه ما سره وخوره. دې ته وایي دا نه چې بار ولاړ یو میلمه وویني که نه نو غلې غوندې ستر ښکته کړي او تو شي او دروازه بنده کړي. بس میلمه که هوښیاري دروازه دې نه ډبوي او نه دې ټلی ورکوي. نو یو ځل بار ووت روټۍ تیاره ورېږه ځان له ملګرې ګورم یو بوډا بابا روان دی اوس ملې ټیټه ده او کونټۍ ورسره ده او په ټیټه ملا غریب روان دی. ابراهیم علیه السلام ورغې کاکاجي یا ماماجي روټۍ دې خوړلې ده؟ نه بچې نه ده خوړلې. الله راځه ما سره وخوره. لاس نه ونیو، ډېر په عزت یې راوسته، ډېر په عزت او ځان سره روټۍ ته کېنو او ډېر قدر یې والا وکړو، ډېر په سهاره یې ورکړه، داسې لاس نه ونیو. باباجي الله شابه باباجي له اوس روټۍ ورکوي، ښه عزت یې والا وکړه، ښه اکرام چې لکه زمونږ خلک د میلمه کم عزت کوي. چې روټۍ څنګه خلاصه کړه باباجي ته باباجي د هغې الله شکر ادا که حمد چې هغه شریک نه لري او تا له روټۍ درکړه یخې
اغه الله چې شریک نه لري وحده لا شریک له او تعالی روټه درکړه داغه شکر ادا کا داغه حمد شکر ادا کا ګوره آداب دام دي ښا رسول الله مبارک فرمایي چې د روټه نه مخکې بسم الله او د روټه په آخر کې الحمدلله بوایه څنګه بوایه دا بوایه الحمدلله ولی د خدای شکر ادا کا نو قرآن کې الله وایي چې شکر دې ادا کا زیاته بکم دله لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ناشکری به نه کې او که په اول کې د بسم الله یې رشوا نو بیا خیر دی په دې میاس کې ویل شي بسم الله فی اوله و آخره یا بسم الله اوله و آخره د خدای نوم په اول او اخر کې پښتو کې ویل شي چې باباجي ته وی د خدای شکر ادا کاغه الله چې یو عادي شریک ول نه لري نو باباجي غوسه شو وی سدی وی زه خو بل خدای نه منم ما ځان لکور کې یو خدای ساتلی دی اقا منم بل نه منم باباجي مشرکو شرک کوم زه بل خدای څه کوم زما کور کې ما ځان له یو ساتلی دی او د اقا خدای منم بل خدای نه منم نو ابراهیم علیه السلام غوندې انسان ته چې دا خبره وکړي هغه خو په دې پلار سره جګړې کړې هغه په شرک پلار سره جګړه کړې پلار نه راوتی دی هغه په شرک خپل قوم پرېښی دی هغه په شرک باندې او نمرود اورتا چولې د شرک په مقابله باندې چې دی وې بس غصه شو ورته خطره ما ډوډۍ له ته یو خدای نه منې الله او دلایل یې ورته بابا وی د ما ته دلیل مو وایه زه بل خدای نه منم دقه یو مې کور دی ابراهیم علیه السلام پوهېږي باباجي کوم دی پوهېږي بس غصه شو ورته وي تا باندې ما ډوډۍ وخوړه اوسه تا غوندې سړی زه ډوډۍ له بیا راغواړم زما د خدای شکر نه ادا کې باباجي یې وویسته چې ویسته د الله را طرف نه وحی راله ابراهیم ولې دی ویسته بابا دی ولې ویسته وی ګوره تعالی شریک ګوري ما نصیحت مو که بیا هم نه پوهېږي او بل خدای مني تا نه مني الله وی ابراهیم ته دې خبرې نه زه نیم خبر ستا نه خو ته مخکې زه خبر یم سلو نه زیاتو شو چې زما له شریک ګوري سلو نه زیاتو شو چې بل خدای مني خو ما د باندې یو وخت روټۍ بنده نه کړه بیا هم ډوډۍ ورکوم زما دشمن دی ډوډۍ ورکوم ساریم ورکوم ماښام ورکوم یو وخت مې بې ډوډۍ نه دی پرېښی نو شریک ماله ګوري زه ورکوم تا ولې وشاړه میلمه دی ولې دې بار کړ زه خو ډوډۍ ورکوم ما ته پته چې زما دشمن دی بیا هم ډوډۍ ورکوم او الله دا مې سوکل ورپسې ورغې باباجي په لاره ټک ټک کوي روان دی باباجي الله له زه معافي غواړم 2 منټو لپاره نه خیر باباجي رضا کو کور ته راوست دا څه چل دی کو وختي دی راوشړلم ډوډۍ نه پس وی زه خپل هغه الله چې تا ته ما وی وحده لا شریک له یو د شریک نه لري د هغه شکر ادا کا هغه الله ملامت کړم او ما ته ورشه معافي ته غواړه ولې دې ملامت کړه ما سره دشمني کوي ما ته پته ده چې ما سره شرک کوي زه بیا هم ډوډۍ ورکوم ټول عمر ورکوم تا یو وخت ورکړو بیا دې خفه کوم باباجي سر ښکته کړه لږ سات سوچ کې پرېوته او سوچ نه پسې سر اوچت کړه وی ښه زما رب سره د دې ماله ډوډۍ راکوي زما رب له زه شریک ګورم بیا هم ماله رزق راکوي زما رب سره زه دشمني کوم او بیا ته ما پسې راولېږلې زما رب زه بېعزتي کوم بیا زما عزت کوي ووایه ما ته خپل رب دې راته راښکاره کا او ما ته وښایه چې زه د هغه رب عقیده ولرم او ته چې په کوم دین چې هغه دین اختیار کړم او خپل رب خوشحاله شم نو کلمې شهادت وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان ابراهیم خلیل الله خدای یو منم ابراهیم د خدای دوست او د خدای پیغمبر رسول منم رسول ګور کافر رسول الله مبارک لی یو ځل کافر میلمه شو په خپله د دواړو جهانو مبارک سردار ته ښه اکرام یې ونه وکړو کافر وایي زه خو د لرې ځم شپه به کوم هېڅ فکر مه کوه یو کوټه کې ورته بستره سمه کړه خو کافر په غلط نیت راغلی چې څنګه کافر اوده شو د شپې د حضور پاک په هغه مبارکه بستره د پاسه لوی اودس ماتې وکړه او لا خو چې ته که نه په منډه ته چې څوک مې ونه ویني نو هغه توره ته یېره شوه خلکو به ځان سره تورې ګرځولې لا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سار راووته ورېږه میلمه خبر والو چې راغې ویې کتل کوټه کې سقابین دی خدای داسې دی چې ویې کتل په بستره د پاسه لوی اودس ماتې پروت دی اوهو ګوره میلمه به د کوربه خیال ساتي دا به نه کې دا هم ده چې کوربه به د میلمه خیال ساتي خو میلمه به هم د کوربه خیال ساتي که نه
بې ځایه ځای کې اوبه نه تویې، بې ځایه ځای کې به اودسمات یې نه کوي. او چې کوم لوښي کې روټۍ خوري هغه صفا کوي. ګوره شریعت دا م وایي ښه کوم لوښي کاسه چې ته پکې روټۍ وخورې صفا که دا کاسه راته دوا کوي. خو کاسه کې به ځان ته لږه اچوې که نه، نه چې دونه دی اچولي چې اوس یې خلاصولی نه شي وایي چې ورګه دوا کوي. یو سړی چې مېلمه شوی و نو کاسه غونډه وواله او ښه درنه کاسه وه، غونډه یې خلاصه کړه. یاره وی پیغمبر مبارک فرمایي چې کاسه تشه کې او صفی کې نو دوا راته کوي. نو بله یې راښکه ځان ته، نو هغه هم ښه مضبوطه پاکه کړه. یاره وی چې دا صفا کې دا کاسه که نه نو دا خو له خدای په رزق کې او په مال کې برکت پیدا کوي. نو درېیمه هم ځان ته راښکه، نو هغه هم صفا کړه. یاره وی چې دا کاسه صفا کې که نه نو داسې ثواب دې کېږي لکه غونډه مکه چې دې پاکه کړي. نو کوربه والا څلورمه ور مخکې کړه وي دا مدینه هم ورسره پاکه کړه. نو بشیر جانه خیال کوه ګورې کم وخته ته هم کاسه نه چې دیګونه دې صفا کړه. اشنا مې دی که نه بشیر جان. بهر کې زمانونو خبره مې دې پورې کوله چې خوراک کې کاسه په صفا کوه، خو هلته بل ته م وګوره، بل حدیث ته وګوره، قرآن ته وګوره چې خوراک کې م اعتدال لږ اچوه بس کاسه به م صفا شي. نو مې کوربه به دا خیال ساتي، ډېر عزت به ساتي او د کور والا خیال به ساتي. داسې کار به نه کوي چې هغه کوربه ذلیله کړي. زما زوی سلمان نو هغه شیخ صاحب هم سنجان صاحب رحمت الله علیه نو هغه سره چې تا دعوت له تللی و نو مسلمان ما ته وایي چې زه کشر ومه شرمېدمه نو ما خوراک سم نه شو کولی. وی په ما پیښ وی ما ته بچې شرمېږم او شرمولم مه کوه، شرم هم مه کوه خو شرمولم مه کوه. لکه خوراک خورا خدا نه چې شرمول دې شروع کړي بس هر څه پرانغاړې او لکه د غوی په شانتې په ژبه چې ګیا راکاږي هر څه ګېډی درنه کوي داسې به هم نه کوي. ګزاره اندازه به اخلي. ګوره دواړو طرفونو زمارونو زه تاسو ته آداب ښیم د شریعت مطابق. زما په دې خبرو به نه خفه کېږې بلکې خوشحالېږې به انشاءالله چې زه راته آداب وښیم. نو رسول الله مبارک چې وکتل یو دسمات یې په بستره باندې کړی دی، 9 بیبیانې دي په کور کې، وینځم شته او صحابت قربانی کی قسم په خدای. لیکن بیا هم د دواړو جهانو د مبارک سردار اخلاق ته وګوره، په خپلو مبارکو لاسونو صفای شروع کړو، د هغه کافر غلاظت او ګندګي په خپلو مبارکو لاسونو پاکوي. بیبي ته نه وایي چې راشه دا پاکه. الله اکبر دې ته خوی وایي. نوکر غلام د دنیا صحابه قربانېدل چې راشه دا لوبې کړې ده، نه 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 په خپله لګیا دی هغه صفای کوي، په خپله صفای کوي. چې کافر بار ووت هغه ته یاد شو خو ما نه خو توره پاتې شوه، هغه په منډه ځغلېده که نه توره پاتې شوه. نو راغې چې ورېږه نبي علیه السلام به لانیر وته توره به راولم ځم به تختم به چې راغې سینګ او کوټې ته قدم وردننه که نو حضور پاک خو لګیا دی دغه ګندګي پاکوي مبارک لاسونو باندې. نو چې سترګې ورسره مخامخ شوې اوس که بل سړی وي که نه څه چل به یې کوو. هماغه توره به یې اخیستې وه په دا مازدیګر به یې والې چې ته ما میلمه کړې نو تا ما سره دا لوبه وکړه، ټول ځای دې ګنده کړی دی، ستا عقل دی. لیکن رسول الله مبارک سترګې مخامخ شوې وی ورورې ولې وی توره رانه پاتې ده وی دغه ده ولاړه ده یو څه اړو ملامت یې نه که میلمه دی که چې هغه دا واورېدل بس فوراً ودرېده او حضور پاک مبارک یې د مټه ونیوه. الله رسوله بس زه معافي غواړم، زه د بېعزتۍ په خیال راغلم، خو چې دا ستا کوم خوی مې ولیده دا د عام انسان خوی نه دی. دې نه معلومېږي چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. ما ته کلمه شهادت ووایه چې خدای پاک ما ته ایمان را نصیب کړي، د خدای مسلمان کړي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام فوراً سخی راوسته عجل حنید، خو چې سخی یې سینګ ورته کېښوده میلمنو ته، میلمنو ګوتې نه ورسېدې هغوی ګوتې نه وروړې. هغه زمانه کې به څه قانون، هغه زمانه کې به دا قانون و چې څوک به پچاوره له ډاکه به یې غورځوله خوراک به یې وکره نه کو، غل به ورغې خوراک به یې نه کو. اوس څه چل کوي؟ اوس چې ډاکه وغورځوي نو سار اخبار لیکلي ویرال ظالم بچو مالم یوړو او پرجې کوله او کړو چې څه پکې ټول یې وخوړل.
په فرش د کیلو پوستکي هم پراتو، په فرش د مالټو پوستکي هم پراتو، هر څه والو خوړل. نه قانون رواجو چې د چا باندې ډاکه ده خوراک به نه کوي. چې ابراهیم علیه السلام وکتل چې دی خو خوراک نه کوي، نو هغه ویرېده چې دا جوړ څه په غلط نیت راغلي، دا څه مسله ده. ابراهیم علیه السلام پوه شو، لکه یا فرشتې فوراً پوه شوې، هغې ورته وی یریږه مه، لله فکر را نه ولې، لله سوچ نه راولې. انا رسول ربک، موږ ستا د رب فرشتې یو، فکر مه کوه، موږ د الله فرشتې یو. ارسلنا الی قوم لوط، موږ د لوط علیه السلام قوم ته لېږلې شوي یو. خو تا سره دلته سلام کلام کوو، زه د لوط علیه السلام قوم لا هغې د خدای ډېره لویه نافرماني شروع کړې ده. الله حکم کړی چې دا ټول قوم تباه که او هلاک کې. هلته روان شو. ابراهیم علیه السلام خو صابر و، ان ابراهیم کان لأواه حلیم، هغه به ډېر زیات صابره دی او صبر پکې ډېر زیات دی. نو چې موږ ورته دوی نو یجادلنا فی قوم لوط، بیا موږ سره د لوط علیه السلام د قوم په خبره کې بحث شروع کړو چې نه 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 مو ورځئ او خیر دې سم بشي او توبه به وباسي او هلاک یې نه کې، دا کار به نه کوئ. هغې ورته وی دا د خدای فیصله ده، لیکن دویمه نه کېږي. موږ ورځو لوط علیه السلام به بچ کوو، د ابراهیم علیه السلام روارو به بچ کوو، د هغه قوم به هم بچ کوو، د هغه بچي به هم بچ کوو. الا امرأته کانت، یو ښځه ده چې هغه د دې قوم ملګرې د هغه به نه پاتې کېږي، به ورسره مري، یو ښځه، او باقي به هغه د هغه بچي بچ کوو. فکر مه کوه. او نورو متعلق الله فیصله کړې ده. دلته کې دا خبره وکړه، هلته ابراهیم علیه السلام ته څه وایي؟ فبشرناه بغلام علیم. هلته وایي بشرناه بغلام حلیم، او دلته بشرناه بغلام علیم. اسحاق علیه السلام ته حلیم او دلته علیم. تعالی به خدای زوی درکوي، الله به زوی درکوي. پښتانه وایي دا غم او خادي رور خوري. هلته یو قوم له تبعیله روان دي، دلته ابراهیم علیه السلام له د بچي زیری ورکوي، خوشخبري ورکوي، زوی به خدای درکوي. هلته روان دي، هغوی ګناه کوي، قوم تبه یې کوي، او دلته ابراهیم علیه السلام میلمستیا وکړه، نو د میلمستیا بدل میلاویږي. د الله را طرف نه فیصله ده د مخکې نه چې وی تعالی به خدای پاک زوی درکوي، او خیار زوی به درکوي، پوی زوی به درکوي رب العالمین. نو ابراهیم علیه السلام یې زما زوی به څنګه وي؟ زه خو بوډی یم، د سلو کالو لږ اختلاف، څوک شپږ شلې یادوي، څوک سل یادوي، بهر کې د سلو کالو یې دغه وخت. او ښځه یې څومره ده دغه وخت کې؟ ښځه د 93 سال یا د 92 سال ده، 92 یا 93 کاله، یا څوک 4 یادوي، د دونه عمر ده. زه خو بوډی یم، ښځه مې هم شنډه ده، بچې به څنګه وي؟ ګوره تعجب یې وکړه. فرشتې ورته وایي تعجب مه کوه، الله فیصله کړې ده. بعضې وخت یو انسان ته یو کار راشي تعجب وکړي، هېڅ تعجب نه وکړي، الله را دې فیصله کړې ده، خیر و خلاص. هلته بیبي یې شاته ولاړه ده، هغه وایي زه خو الیدو وانا عجوز، زه خو بوډی یم، بچې به څنګه کېږي؟ هغې ته م وایي فکر مه کوه، بچې به دې کېږي، الله وله نوم هم په لوح محفوظ او په اسمانونو کې مخکې نه لیکلی دی، نوم به اسحاقي، او من وراء اسحاق یعقوب، نصیب به دې کېږي، د اسحاق زوی د هغه به یعقوب نومي. ګوره څنګه عجیبه خبره وکړه، بچې به کېږي، به زوی وي، زوی به او هغه به په ماشوموالي کې نه مري، هغه لویږي، د هغه به بچې پیدا کېږي او زوی به او د هغه نوم هم یعقوب. ابراهیم علیه السلام ته ښځې ته یې ووروله، ګوره څونه لویه بچې کېږي او که نه کېږي، او چې کېږي جمدی به پیدا شي او که مړ، او چې پیدا شي ماشوموالي کې به مري او که نه مري، او لیونی به او که روغ به، او هسې نه چې د هغه بچي ونه شي، نه هر څه به ټیک ټاکي، د هغه بچې به هم کېږي، د زوی زوی دی، د هغه به نوم یعقوب وي. ابراهیم علیه السلام مایوسي ونه کړله، انه لا د خدای د رحم نه صرف ګمره انسان مایوسي کوي، بل سړی به نه مایوس کېږي د الله د رحم نه. میلمستیا وکړه د میلمه، اگر چې دا ټول د مخکې نه مقدرات دي، الله تقدیر کې د مخکې نه فیصلې کړي دي، او موږ ظاهري اسبابو ته ګورو. میلمستیا میلمه هم نه خوړه، لیکن الله دومره خوشحاله شو، د بچي زیری مو ورکوي او د نوسي زیری مو له ورکوي.
او هغه ټول خدای پیغمبران، ابراهیم علیه السلام پیغمبر، بل زوی اسماعیل علیه السلام چې د هاجرې بیبي زوی دی هم پیغمبر، د سارې نه چې کوم پیدا د اسحاق دا پیغمبر، د اسحاق علیه السلام بچی یعقوب علیه السلام پیغمبر، د یعقوب علیه السلام بچی د یوسف علیه السلام هغه پیغمبر. څومره خدای پاک ابراهیم علیه السلام قربانی د الله دپاره ورکړې، د الله څومره لوی عزت او شان والا ورکړي. زما ورونو د نیکو بدل نه ختمېږي چې د الله دپاره د قرباني ورکړه. ما سره چې څوک ښېګړه وکړي نو زه هغه نه یېرومه چې وس مې نه رسېږي، دعا خو به وکړم که نه. نو چې الله سره د دین سره الله دې خوشحاله کړه، الله ډېر غیرتي دی. ګورې ښه خدای نه یېروي، د هغې بدل خدای په دنیا کې هم کوي او په آخرت کې هم ورکوي. نو الله پاک وله بچی ورکړه د اسحاق علیه السلام په شکل کې، او بیا د دواړو نه خدای یو کارنامه واغېسته. اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه السلام نه 14 کاله کشر دی. څنګه کارنامه یې واغېسته؟ اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په لاس خدای بیت الله جوړ کړ، او د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام په لاس باندې ګوره اسماعیل ورسره ملګری کې بیت الله جوړ کړ. د هغې 2 جمعو کې بیان مې مخکې درته وکړ. دلته اسحاق علیه السلام ورسره ملګری کړ، نو بیت المقدس یې پرې جوړ کړ، بیت المقدس. هغه کور هم زموږ یو وخت کې قبله وه، او دا کور دا دواړه ابراهیم علیه السلام جوړ کړي دي. دلته ورسره زوی اسماعیل دی، هلته ورسره زوی اسحاق دی علیه السلام. زما ورونو بنیاد دا دی چې میلمه دې راشي، د میلمه اکرام به کې عزت کوه، د هغې برکت به دله خدای په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي. او حضور پاک په دې ډېر ترغیب ورکړی دی چې میلمه راشي د میلمه عزت به کوې، د میلمه قدر به کوې، تندی به نه تریوې میلمه ته، د میلمه په مخ کې غصې به نه کوې، دا په شریعت کې ګناه ده. میلمه راشي او ته غصه شروع کړې زوی ته، ستا داسې او ښځې ته، بس میلمه که نه پوهېږي نو پوهېدی شي که نه چې دا غصه د ما په مخ کې کوي، خو داسې شوله که چې بس خفه دې سړی که نه، او چې څه تیاري ورته اږده، دا اسانه خبره ده. او میلمه دې هم دا تمه نه ساتي چې اوخو په ما باندې صرف د جوارو روټۍ او په ما باندې صرف ساګ وخوړ. وګورئ زما ورونو نن سبا د جوارو روټۍ او ساګ لوی نعمت ته میلاویږي کم ځای، نن سبا ټیپر میلاویږي کم ځای، دا خو لوی نعمت دی. نن سبا درته شملې کېدي، شملې او روټۍ درته کېدي، د خدای حمده دا که دغه به یې وسي که خفه کېږي به نه، وخت به هم ډېر زیات ته تېری کوربه سره. نو دا میلمه دپاره هم آداب دي او د کوربه دپاره هم آداب دي چې د میلمه احترام کوه، د میلمه عزت. او دا رزق د میلمه ګورې خدای دله لیکلی دی، دا مقرر دی. کله دی درته ویلی وي چې دا به پسې کور ته وړئ، بیا به څه کې شکر نو باسې چې خپل رزق له تا کره راغی. او که وی چې نه دا د رزق د کور ته به وله وړئ، بیا به څه کول؟ نو زما ورونو دا د ابراهیم علیه السلام او د هغه د میلمستیا متعلق او صرف یو اخیری خبره د ابراهیم علیه السلام د میلمستیا او په هغې چې هغه له خدای کوم انعام او کوم بدل ورکړه مې درته ذکر کړه. یو راکوټې غوندې خبره بله ده. یو ځل میلمانه راغله کور کې وګوره سوونه، بیبي وې څه غوښتنه او میلمانه دې را روان دي. نو یو دوست دی عربی کې دوست ته خلیل وایي، هغه کرے استازی ولېږه او بوجه والا ورکړه، وی دا یو څو د هغه نه وړه راوړه. هغه علاقه کې قاتو هغه هم ډېر هوښیار و، هغه دا چلو که چې په بوجه کې شګې واچولې او په اوږې یې کړې، وی دا ابراهیم علیه السلام له یو څه چې د خدای پیغمبر یې په مونږ قات دی، دقه شګو ته ناست یو او د خدای نه سوال نه کوي، دوست سره ازادي کوي. د شګو بوجه یې راوړه کور، دا یو سال ته به کور کې وکره وغورځې، د شګو بوجه یې وکره کور کې وغورځوله. او راغی ابراهیم علیه السلام ته وی هغه خو راته شګو بوجه را په اوږه کړه. وی څه دې کړه؟ بیا مې کور ته ساده نو کور ته دې سره راوړو، هلته به دې توی کړې وه که نه، دم ساده سړی هغه در په اوږه کړم، تا ما کره کور ته شګې راوړې، هلته به وی بس هغه وی چې کور ته یې وکره یو څه نو، وی ولې شګې در وی راته وی چې ابراهیم ته ووایه زما دوسته علیه السلام چې علاقه کې قات دی، د خدای نه سوال نه کوي چې خدای باران وکړي. بس اوس به څه کوو، میلمانه را روان دي، اوړه نشته، کور ته راغی چې څه انتظام وکړو. او چې کور ته راغی کور ښځه ډوډۍ پخوي، ای ښځې اوړه کوم ځای وی هغه خلیل دې راولېږله دوست دی که نه، خلیل دوست دی. وی څه کې؟ وی هغه سړي هغه بوجه کې اوړه راوړل که نه. بس ابراهیم علیه السلام پوه شو، وی دا هغې خلیل نه دي را لېږلي، دا اسمان والا خلیل را لېږلی دی، اسمان والا دوست.
شګونه ولا خدای ولا جوړ کړ زمارونو دا ګوري وي او ډېره پټې نه خبره بله درته وکړم یو سړی هغه ښځه ډېره زیاته بخیله وه انتهایي بخیله خاوند به ورته میلمانه دي فقیران دي مسکینان دي هغې به نه کول بس دې غریب لاړ دا ښځه یې په خپله وی وی چې ورلم خومله پخوا به خومانو کې دا اوړه پراته چې ورلم یو بوډا سپینګیری سړی دی او هغه د هغه خوم نه اوړه رالي او په شکرې کې چې مې باباجي څه کې په دې څه کې وی دا هغه ګاونډي کره دی وړم دا سړي له چې ښځې ډوډۍ نه پخوله ګاونډي کره لاړ وی میلمانه به راغلي دي لږ ډوډۍ راله پخې کې چې میلمنو ته ملامته نه شم وی دا وړم ګاونډي کره وی ولې نو وی دا د میلمۍ سبه خو ته دې ډوډۍ نه پخې نو هلته به یې یو څه هغې به یې پخې کې وله غیبي سړی خدای را لېږلی زمارونو میلمه ته به تندې نه بوټې د میلمه عزت پکې قدر بکې احترام بکې چې څه تیاره پې وخوره که د دوستو مخکې نه ته ویلو ښه تیارې وله وکړه سخی او ګډ وله نبي علیه السلام له به ګډ خلک ورته او سخي او چیلي به ورته ورتول داسې هم شوي دي او کله یې پې د اوربشو روټۍ هم خوړلې دي کله یې پې تشې کجورې هم خوړلې دي حالاتو ته ګوره او میلمه له د هغې به خدای دنیا و آخر کې بدل درکوي او میلمه هم پکار دي چې داسې ژوند تېر کړي داسې آداب چې د کوربه بېعزتي ونه شي ملامته نه کړي او هغه تنګ نه کړي الله پاک ته سوال وکړي چې رب العالمین موږ له خیر او برکت راکړي